الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. یو ذکر ولادت النبی صلی الله علیه وسلم د دا کال 12 میاشتې په مدارسو کې کیږي. دوهم میلاد النبی صلی الله علیه وسلم که صرف تعلیمی او تبلیغی جلسه د قرآن تلاوتی د نبی علیه السلام مدح وي او بلا تخصیص د ایصال الثواب صدقه، نو دا مولا علی قاری رحمه الله، ابن حجر الهیتمی رحمه الله او الشیخ المحدث عبدالحق الدهلوی رحمه الله او دارنګ ډاګی باباجی رحمه الله وغیره علماء لیکلی دی. دریم جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دی چې دا جلسه د دې میاشتې عبادت وګڼي، تخصیصي شرعي پکې وکړي او مقصد دی د دې ورځې لمانځلي او د دې میاشتې او د دې ورځې د دې تاریخ په عباداتو کې داخل کړي. نو چې د دې میاشتې او د دې تاریخ عبادت یې وګڼي نو دا بیا کټر بدعت دی، ځکه چې دا عمل په خیر القرون کې متروکو او کوم شی چې په خیر القرون کې متروکي او هغې ته څوک عبادت وایي دا بدعتي دی. په نن درس کې به د الله پاک په توفیق باندې د بعضې خلکو غلط فهمي دفع کو. بعضې خلک وایي د عاداتو او د معاملاتو په باره کې چې مثلا د قرآن کریم را جمع کول او یا په جاز کې سفر کول یا داسې بعضې نور کارونه چې د عاداتو د معاملاتو سره تعلق لري وای دا خو په خیر القرون کې متروک، نو دا ولې بدعت نه دی؟ نو اصل کې دوی د عبادت او د عادت په مابین کې فرق نه کوي او د سکوت او د ترک په مابین کې فرق نه کوي. نو نن به موږ دا خبره ذکر کو چې د دې عاداتو د معاملاتو د احوالو تعلق د سکوت سره دی او عبادات چې کوم نه دي شوي د دې تعلق د ترک سره دی. د سکوت او د ترک په مابین کې ډیر فرقونه دي. اول فرق د سکوت او د ترک په مابین کې دا دی چې سکوت په عاداتو معاملاتو او احوالو کې راځي او ترک چې دی دا په عباداتو کې راځي. نو ترک دلیل دی، د سکوت نه موږ استدلال نه کوو. د سکوت په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو. کوم شیان چې الله پاک حلال کړي دغه حلال دي او چې کومې صراحتا حرام کړي دغه حرام دي او د کومونه چې نبی علیه السلام سکوت کړی دی فهو عفو، نو دا عفو ده. نو دا د عاداتو د معاملاتو د احوالو بیان دی. ترک دا به په عباداتو کې راځي. دوهم فرق دا دی چې د سکوت تعلق د قول سره دی او د ترک تعلق د فعل سره دی. دریم فرق دا دی چې په سکوت کې قدرت شرط نه دی او په ترک کې قدرت شرط دی. داسې نه شو ویلی چې ترکه خلق الاجسامي، ځکه خلق الاجسام د انسان په قدرت کې نه دی. څلورم دا چې په سکوت کې قصد شرط نه دی او په ترک کې قصد شرط دی. داسې نه شو ویلی چې ترکه النائم والکتابته، ځکه چې د نایم قصد نه وي. پنځم دا چې سکوت عدم روایت دی او ترک روایت العدم دی. عدم روایت او روایت العدم کی فرق دی. عدم روایت دلیل نه او روایت العدم دا دلیل، نو ترک روایت العدم دی. شپږم دا چې کله چې سکوت عدم روایت شو نو اصل په مسکوت عنه کې اباحت شو او چې ترک روایت العدم شو نو اصل په متروک کې منع شو. خلاصه دا چې اصل په مسکوت عنه کې اباحت دی، ځکه چې مسکوت عنه د عباداتو د معاملاتو نه دی او اصل په عاداتو په معاملاتو کې اباحت دی. دویم دا چې په سکوت کې عدم روایت وي او عدم روایت د اباحت د پاره مفید وي الا لدلیل او اصل په متروک کې منع ده، ځکه چې متروک عمل د عباداتو نه وي او اصل په عباداتو کې منع ده. دویم ترک روایت العدم ده او اصل په روایت العدم کې منع ده الا لدلیل. بیا علما فرمایي چې ترک په دوه قسمه ده. یو ترک وجودي چې ترک منقول ورته وایي چې په حدیث کې صراحتا راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فلان عمل پرېښی. دوهم ترک عدمی چې متروک النقلم ورته وایي. بیا اقسام الترک الوجودي، ترک وجودي بیا په دوه قسمه ده. اول الترک المطلق چې سبب د ترک پکې نه وي ذکر شوی، نو ترک مطلق په عبادات محضو کې مفید د پاره د حرمتي، لکه ترک غسل الشهید،
غسل د شهید نبی علیہ السلام پریخو نو څوک به اوس شهید ته غسل نه ورکوي. او په عباداتو غیر محضو کې مفید د پاره د کراهتي لکه ترک النوم قبل العشاء والسحر بعده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماخوستن د لمانځه نه مخکې خوب پریخو نو دا خوب متروک دی، او د لمانځه نه بعد بې خوبي پریخې وه نو دا بې خوبي متروکه ده. نو اوس د لمانځه نه مخکې خوب کول مکروه دی او وروسته بې خوبي او گپ شپ لګول مکروه دي. دوهم الترک بسبب لکه ترک الافضل لبیان الجواز. نبی علیہ السلام په ناسته باندې اودس ماتې پریښی او ترک البول قاعدا، په ناسته باندې اودس ماتې پریښی دا لبیان الجواز، ترک دی خو لبیان الجواز دی. دویم کله ترک د پاره د بیان د تشریع وي، لکه د فتح د مکی په کال نبی علیہ السلام په یو اودس ټول منځونه وکړه، هر لمانځه ته بیل بیل اودس پرېښودو. دا د دې دپاره چې دا پرېښودل او دا ترک بیان التشریع د یو قانون بیانو. دریم کله ترک لعدم ملایمت الطبع، د نبی علیہ السلام د طبیعت سره موافق نه، لکه د سمسیري خوړلې پریښي ځکه د طبیعت سره موافقه نه وه. کله کله ترک د دې وجې نه چې په امت فرض نشي، لکه د تراویحو د جماعت پابندي دا متروکه وه، د دې دپاره متروکه وه نبی علیہ السلام ورباندې مداومت پریښی چې په امت فرض نشي. کله ترک لوجې د نسیان نه، نو دا اقسام د ترک وجودي و. او الترک العدمی چې متروک النقل هم ورته وایي، په ترک عدمی کې زموږ خبره ده چې د متروک عمل د پاره پکې داعی موجود وي او مانع نه وي موجود، دې ته السنت الترکیه وایي. دا ترک په حکم د نس د نهي کې دی. داسې متروک عمل منهي عنه وي. وګوره الموافقات جلد 2 صفحه 250، جلد 4 صفحه 550، الاعتصام جلد 2 صفحه 281. نو متروک النقل چې الترک العدمی ورته وایي، دا جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا په دې کې راځي. داعی په خیر القرون کې موجود او مانع نه موجود، نو دې ته السنت الترکیه وایي. دا الته چې عبادت ګڼي عاداتو کې نه داخلوي، که په عاداتو کې داخلوي نو بیا په سکوت کې داخليږي، یعنی بیا په عدم روایت کې راځي. او چې عبادت ګڼي نو بیا په روایت العدم کې راځي. یعنی خلاصه دا چې جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم که عامه تعلیمی جلسه نو بیا عادت ده، بیا د سکوت او د عدم روایت په حکم کې راځي. او که د دې میاشتې عبادتي نو بیا دا په ترک کې راځي، متروک النقل، او دې ته السنت الترکیه وایي. دا عبادت په خیر القرون کې نه و، او په خیر القرون کې چې کوم عبادت نه یو وروسته را پیدا شي دا بدعت. د داسې متروک عمل نه په کفم تعبیر کیږي. اهل الاصول فرمایي چې ترک په افعالو کې داخل دی. اجابت السائل شرح د بغیة العامل صفحه 180. علماو د ترک نه استدلال کړی دی. یو څو حوالې واورئ. حضرت عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه د ختنی یو دعوت ته وبللی شو، نو انکار یې وکړو او وی فرمایل چې انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ندعى له. موږ به د ختنو د سنتګریو دعوتونو ته د نبی علیه السلام په زمانه کې نه بللی کېدو او نه به ورتلو. ګوره د ترک نه استدلال وکړو چې څوک د ختنې او د سنتګرۍ دعوت ته عبادت وایي او د سنتګرۍ عبادت ګڼي نو دا بدعتي دی، ځکه چې دا عمل متروکو السنت الترکیه کې راځي. حضرت عثمان ابن ابي العاص فرمایي چې داسې دعوتونو ته به موږ نتلو، یعنی داسې دعوت متروکو. مسند احمد 4 جلد 219 نمبر صفحه. دارنګې نبی علیه السلام په مخ کې چا سمسیره پیش کړه، نبی علیہ السلام ونه خوړله، ترک یې وکړو. حضرت خالد رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله آیا دا حرامه ده؟ نو ګوره د حضرت خالد ذهن ته د دې ترک نه حرمت راغلو چې ترک د نبی علیہ السلام دا دلیل د حرمت دی. نو کوم عمل چې نبی علیہ السلام پریښی وي دا د دې دلیل چې دا کول حرام دي. د فقه په کتابونو کې هم د دې دپاره ډیر مثالونه دي. مثلا د حنفی فقه په مشهور کتاب هدایت جلد اول صفحه 53 کې فرمایلی دي
چې ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر لانه عليه السلام لم يرد عليها مع حرصه على الصلاة. ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر، دا مکروه ده چې د صبح صادق نه بعد یو انسان نفل کوي باکثر من رکعتي الفجر، د سحر د سنتو نه زیات. نو د صبح صادق نه بعد یوازې د سحر سنت ثابت دي او نور کول نور نفل مکروه دي. ځکه مکروه دي و چې نبی علیه السلام نه دي کړي. داعی موجودو مع حرصه على الصلاة لأنه عليه السلام لم يفعل، نبی علیہ السلام نه دي کړي او نبی علیہ السلام په لمانځه ډیر حرص کولو. داعی موجودو بیا هم نبی علیہ السلام نه دي کړي. نو دا دلیل د پاره د حرمتي. همدارنګه په هدایت جل اول صفحه 130 کې فرمایلی دي چې فلا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد لأنه عليه السلام لم يفعل مع حرصه على الصلاة. په عیدګاه کې به د اختر د لمانځه نه مخکې نفل نه کیږي ځکه چې نبی علیه السلام نه دي کړي او داعی موجود دی چې نبی علیه السلام د لمانځه دپاره ډېر حرص کولو. ګوره په دې دواړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک راغلو صراحتا او د صحابو ترک راغلو تقدیرا، ځکه صحابي چې کوم عمل یا قول کړی وي او دا څلور شرطه پکې راشي. اول دا چې دا د اجتهادیاتو سره تعلق نه لري، دویم دا چې د اسرائیلیاتو سره تعلق نه لري، دریم دا چې د بیان د لغت سره تعلق نه لري، او څلورم دا چې د تشریح د غریب سره تعلق نه لري. نو دا عمل او دا قول د صحابي حکمن د نبی علیه السلام قول او عمل دی. نو داسې نشو ویلی چې دا عمل د صحابي دی او د نبي نه دی. نخبة الفکر صفحه 129. نو د دې دواړو عبارتونو خلاصه دا ده چې د صبح صادق نه بعد به صرف سنت کوي، نفل به نه کوي، او د اختر د لمانځه نه مخکې به نفل نه کوي ځکه چې په خیر القرون کې داعی موجودو مع حرصه على الصلاة او مانع نو موجود، بیا هم په خیر القرون کې متروکو. نو دا سنت ترکی شو. نو څوک چې جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته د دې میاشتې عبادت وای، نو دا عبادت په خیر القرون کې متروکو، داعی موجود او مانع نو موجود، نو دا په سنت ترکی کې داخليږي، یعنی د دې پر خودل سنت دي. په کبیری کې د رجب د میاشتې د لمونځ صلات الرغائب په باره کې فرمایلی دي چې ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان. کبیری صفحه 433. یعنی دا د رجب د میاشتې لمونځ دا بدعت دی ځکه چې په خیر القرون کې چا نه وکړی، نو نه کول دا د بدعتوالي دپاره دلیل دی. نو همدارنګه جشن عید میلاد النبی چې عامه تعلیمي او تبلیغي جلسه نه ګڼي، په عاداتو کې نه داخلوي، بلکې د دې میاشتې عبادت ورته وایي، نو دا عبادت خو په خیر القرون کې نو بدعت دی. همدارنګه په فتاوی عالمگیری کې چې دیوبندیان او بریالویان دواړه د قانون په حیث د نفاذ مطالبه کوي، په هغې کې ډیر مثالونه دي. مثلا مخکې یو رواجو چې خلک به راجمع شو د سورة الکافرون نه شروع تر اخره به تلاوت کولو. د دې په باره کې په فتاوی عالمگیریه کې فرمایي چې قراءة الکافرون الى الاخر مع الجمع مکروهة لانها بدعة. وای دا په اجتماعي طریقه باندې لوستل مکروه دي ځکه دا بدعت دی، او د بدعت والی دلیل دا دی چې لم تنقل عن الصحابة ولا التابعین. دې ته چې څوک عبادت وای نو دا عبادت خو د صحابه او د تابعینو نه دی را نقل. نو ګوره دا عدم نقل او ترک دا د دې دلیل دی چې دا عمل بدعت دی. فتاوی عالمگیری جلد 15 صفحه 319. مولا علی قاری رحمه الله فرمایلی دی چې والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. د نبی علیہ السلام اتباع دا په افعالو کې دا او دارنګي په ترکو کې دا. کوم عمل چې په خیر القرون کې متروکی او یو انسان همیشه کوي دا بدعتي دی. مرقات اول جل 40 نمبر صفحه. ورسته به اعتراض راځي چې په خوله باندې د نیت اظهار دا خو په خیر القرون کې متروکو بیا هم بدعت حسنه ده. نو د هغې دپاره توجیه کړې ده چې په خیر القرون کې ټیک د متروکو خو مقتضي نو موجود،
زمونږ په هغې متروکاتو کې خبره ده چې په خیر القرون کې مقتضي موجودي او مانع نه موجود او په خوله باندې د نیت د اظهار مقتضي په خیر القرون کې نو چې مقتضي نو دا یو علاج کې داخليږي یو عادت کې داخليږي عبادت کې نه داخليږي نو ځکه دا مباح دی. ابن حجر الهیتمی رحمه الله چې اهل بدعت د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د پاره د عباراتونم استدلال کوي. هغه فرمایي چې الا ترى ان الصحابه والتابعين انكروا الاذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وان لم يكن فيه نهي. نو د اختر د لمانځه د پاره اذان مکروه ده. ولی مکروه ده؟ صراحتا نه خو پکې نشته. نو ځکه صحابه او تابعین نه دی کړي او بیا وروسته صراحتا فرمایي وکذا ما ترکه مع قیام المقتضی فیکون ترکه سنة وفعله بدعة مذمومة. کوم عمل چې په خیر القرون کې متروکی او مقتضی موجودی او بیا متروکی لکه د بریالویانو جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نو د دې پر خودل سنت دی او کول بدعت مذمومه ده. الفتاوى الحديثية صفحة 200. لدي وجنا الشيخ سليم الله خان رحمه الله په نفحات التنقيح والجل د دې حدیث په تشریح کې فرمای چې من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. د دې لاندې فرمای چې هغه متروک عمل چې خیر القرون کې داعی موجودي او مانع نه موجود هغه لازم الترکی. علامه قسطلانی رحمه الله فرمای وترکه سنة في حقنا. د نبی علیہ السلام ترک مونږ ته سنت ده. یعنی کوم عبادت چې په خیر القرون کې متروکی نو د هغې پرې ښودل سنت دي. عام تعلیمي او تبلیغي جلسې دا په عباداتو کې نه راځي بلکې دا تعلیمي او تبلیغي جلسې په عاداتو په مباحاتو کې راځي. بیا ورباندې الله پاک ثواب په اعتبار د مقاصدو ورکوي. القسطلاني جلو صفحه 315. الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي رحمه الله فرمایلی دی و اتباع هم چنانه که در فعل واجب است در ترک نیز می باید کرد. د نبی علیہ السلام اتباع لکه چې په افعالو کې کیږي نو دارنګې په ترکو کې هم د نبی علیہ السلام اتباع کیږي. مفتی اعظم پاکستان و افغانستان مفتی محمد فرید رحمه الله فرمایلی دی چې چوری نه د قرآن نه ثابته ده نه د نبی علیہ السلام د احادیثو نه نه د صحابه کرامو د آثارو نه او نه د فقه د کتابونو نه. فتاوی فریدیه جل اول صفحه 296 کتاب السنة والبدعة. وګوره مفتی فرید صاحب د ترک نه استدلال وکړو. په بعضې ځایونو کې چې فرمایلی دي مفتی فرید صاحب چې عدم روایت دلیل نه دی نو د هغې نه د سکوت اول قسم مراد دی. هغه سکوت مراد دی، ترک نه دی مراد. هغه په عاداتو په معاملاتو په احوالو کې راځي. په فتاوی حقانیه اول جل 515 صفحه کتاب البدعة والرسوم په دې کې د رد المحتار په حواله باندې فرمایي تکره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال لأن الصحابة رضي الله عنهم ما صافحوا بعد اداء الصلاة. د لمانځه نه بعد مصافحه مکروه ده. ولې مکروه ده؟ وایي ځکه دا متروکه و صحابه نه ده کړې. رد المحتار 5 جلد 200 نمبر صفحه کتاب الحذر والاباحه. همدارنګه د لمانځه نه وروسته د ان الله وملائکته بالالتزام لوستلو په باره کې د المدخل لابن امیر الحاج په حواله لیکلی دي چې درود بهترین عبادت ده لكن لم تكن تفعل في عهد من مضى. د هر لمانځه نه وروسته بالالتزام د ان الله وملائکته لوستل دا په خیر القرون کې متروکو. نو محل د نزاع ترازو محفل میلاد یو ذکر ولادت النبی صلی الله علیه وسلم ده. دوهم میلاد النبی چې تعلیمی او تبلیغی جلسه دا خو ثابت دي تعلیمی او تبلیغی جلسه په خیر القرون کې وي. دریم دا چې مروج جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مروج جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې دا خبرې وي چې د تداعی او د اهتمام سره جلسه
او یوازې تعلیمي او تبلیغي جلسه نه بلکې د ورځې لمانځل پکې وي، د دې ورځې تعظیم پکې وي او دارنګې دې ته د دې ورځې عبادت ویل کېږي. د کثرت د ثواب عقیده پکې وي چې په دې ورځې ثواب ډېر دی په نورو کې کم دی، نو بل دا چې افضل د مندوبات ورته ویلی شي نو په عباداتو کې داخلیږي، د عامو تعلیمي جلسو په شان نه راځي. نو چې په عباداتو کې داخلیږي او په خیر القرون کې دا عبادت نه و، نو کوم عبادت چې په خیر القرون کې نه یو څوک ورته عبادت وای دا بدعتي دی. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمای كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. الاعتصام جل اول صفحه 114. صحابه کرامو چې کوم عبادت نه کړي هغه ته تاسو عبادت نشئ ویلی.